السلام علیکم ملګرو، زه حکمت جان د حکمت جان افیشل پیج نه تاسو سره مخاطبین ملګرو. امید لرم چې ټول ملګري به روغ او جوړ یو د ژوند په مزو کې وي. ملګرو دا 2 ورځې نه تاسو په سوشل میډیا باندې بله ډرامه کتلې وي، ډرامو پسې ډرامه پته نه لګي چې دا زموږ په سوشل ورکرو باندې اخر شوي څه دي. یار خپل 2-3-4 فالو لپاره خپله بېزتي کوي. زیشان خان خو بینه ده ځکه چې دا خو څو ورپسې نه ورغلی که نه. تاسو به د زیشان خانو د پهلوان دا ویډیوز کتلي وي. پیله دا پهلوان سره مړه بس سړی دی نه، سره په شرم هم نه، وهل هم ده وخوري، په یوه خبره هم دا نه دی. ګوره پیله خان بابا له ورتلو زه تاله چیلنج در کوم، زه دا شی در کوم، زه چیلنج در کوم، ته ما سره چیلنج کړی او چې وده ګټلو ګاډی نه ایسار کوو، دا شی. پیله خو دا ډرامه وه، خو چې کله خان بابا ته سپي غونته کې وغربولو پوه شوې او بس ګاډی هم کې ستا په ګوتو پې وختو، بس ده بیا سوالونه کول، کله مشران وروره، کله جرګې کوه، کله چی کوه. ها هغه هر څه بس هغه خو ښه یخ کړو پوه شوې. بس بیا هغه سره اوس حجره کې سپي غونته کې تاویږي، هغه خو یخ کړو، هر څه یې پې وکړو، بس اوس هلته سپي غونته کې حجره کې تاویږي ځکه چې فیمس یې کړو. اوس زیشان خان نمبر شو، زیشان خان ته راشي ته صلاح خان بابا ته داسې وي او ته صلاح خان بابا له چیلنج ورکولو، ته خان بابا سره چیلنج ږدي، ته اول ما سره چیلنج وکړه، خان بابا زموږ مشر دی. هغه زیشان ورته وایي چې خان بابا زما مشر دی، ما هم چیلنج ورکړی، تا هم چیلنج ورکړی و، تا ونه ګټلو، ته اوس ما ته څه وایي چې ته چیلنج مه ورکوه، تا ځان نه باتور جوړ کړی، مړه هغه ځای نه منډې راوهې چې ما سره چیلنج وکړه او داسې او داسې. اوس زیشان هم ووالو، صحیح ده، زیشان هم ووالو، په خپله حجره کې ووالو. زیشان لراغی و زیشان ورته نه تاسو دا ویډیوز کې هم ګورئ تاسو چې یاره زیشان ورته ته زما مېلمه یې، زه تا باندې چی ده نه، زه تا سره به چای او روټۍ نه کوم، نو تاسې ملک بچی یې همدې چای او روټۍ له راغلی خو بس 2-3 فالو لپاره لږه بېزتي به وشي. ښه ملګرو تاسو د دوی دا ویډیو وکته چې زیشان خان ورته وایي چې مېلمه یې دا شی که نه چای اوس دی نه، زه ستا روټۍ لا نه یم راغلی. نو چې له ګوره زه تاله دا یو خبره درکوم که نه، ته موږ خلکو نه شودهګان جوړوې. تا چې کومه وینه ګوره دا کومه ویډیو چې دوی ټچ کړې ده که نه، دا 1.5 میلیون کسانو کتلې ده. پهلوان پیج سره زیشان خان صافي دا چې کومه ټچ شوې ده، دا چې څو پورې د دغه ټچ نه کړي پهلوان، دا پهلوان چې کوم یو کس ډېر مخه ویډیوز ټچ کوي نو هغه ته هلته نوټیفیکیشن وشي چې کله دا اکسپټ کړي بیا هغه ویډیو ورسره ټچ شي، بیا د پیج کې هم شو کېږي. خو دا چې ډرامه نه زیشان خان په غلطه نه خان بابا په غلطه، دا ټول دا بړوا بچی دا پهلوان نه مردانی، دا سره سړي بچی دی، مړه شرمېږي خو تاسې هم نه. خپل 2-3 فالو لپاره خپل ځان بېزتي کوي، د خپل کور بېزتي کوي، د خپل خاندان بېزتي کوي. مړه همدغه خان بابا په خپله حجره کې راکش کړې او بیا د سوالونه کولو جرګې یې راوستې، ما نه غلطي شوې او دا شی. اوس زیشان خان نه برشو، زیشان خان نه دا غلطي دغو نه، ځکه چې ته ورپسې حجرې له ورځې چې ته نه ورځې تا پسې زیشان حجرې له ورغلی، خان بابا ورپسې کور له ورغلی، انګرېزو خلکو سپوږمۍ له موږ پښتانه اوس هم خپله کې سره په چیلنجونو باندې مړه ته ما له چیلنج راکړه، زه تا له چیلنج راکړه. تاسو د معاشرې خدمت څه وکړو، تاسو د غریب خدمت څه وکړو چې تاسو په خپله کې سره نښتي، ته ما له چیلنج راکړه، زه تا له چیلنج راکړم. دا حقیقت خو د دې سوشل میډیا له یوه ورځې راځي خو په هره طریقه وي، خو تاسو به د خلکو ته د کم ویور چې ستاسو وي، چې کم کتونکي ستاسو وي، تاسو له په کومو سترګو تاسو دغو له مخامخ کېږو. مړه دا چې کوم یو کس خان بابا له ویر شوی دی چې یاره ما له داسې ویډیو داسې چیلنج دا شی سره وکړه، دا شی هغه خان بابا و چې دغه په ځمکه کې رویشته دی، ځکه چې وروسته بېدبي ورکړه، خو دین اول ته بېدبي ورکړه چې مړه بس چې چیلنج هر څه نه زړه تور شي، خو نه کوي داسې که نه. نو ملګرو مهرباني وکړئ چې داسې خلکو سپورټ مه ورکوئ، ځکه چې تاسو د دوی ویډیو وګورئ 1.5 میلیون کسانو کتلې ده او یو غریب له یو کس اواز اوچت کړي، څومره نیوز والی، څومره فاونډیشن والی، دو یو کس له اواز اوچت کړي، تاسو دومره نه شیر کوئ لکه دغه رزیل پهلوان ویډیو چې تاسو شیر کوئ. که دومره چېرته غریب یتیم ویډیو کتل کېدی نو موږ په معاشره کې غریب پاتې نه وای. ملګرو مهرباني وکړئ چې دو ویډیو ته دومره اهمیت مه ورکوئ. نو چې کومې ویډیو د غریب دپاره جوړې شوي، د یتیم بېوسه اواز پکې اوچت شوي وي، نو هغې ویډیو خیر دی شیر کوئ، سپورټ یې کوئ. نو څه که دې ویډیو دا حقیقت به یوه ورځ سوشل میډیا نه مخامخ راځي، دغو تاسو په مخ سترګو کې خاورې اچئ، خو دا دروغ چې کوم دا به یوه ورځ دې سوشل میډیا نه راوځي. ملګرو نو ملګرو دا شڼ غونده کې ویډیو دا مې سره جوړه کړه، تر بلې ویډیو پورې ما له زما کې مرامین ظاهر جان لره کې اجازت دلی الله په امان.